ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې د مؤسسو د فعالیتونو د همغږۍ او پراختیا په موخه د یو شمېر ادارو رئیسانو او د ملي او نړیوالو بنسټونو د استازو په شتون کې د دغه ولایت په اقتصاد ریاست کې نوبتي غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د یادو بنسټونو د فعالیتونو څخه د ستاینې ترڅنګ له هغوی وغوښتل شول چې د راستنېدونکو کډوالو د پوښښ په موخه دې د بشري پروژو لړۍ پراخه کړي. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست د ولایتي پراختیایي کمیټې غونډه په یاد ریاست کې د ملي او نړیوالو بنسټونو د رئیسانو او استازو په شتون کې جوړه شوه. په دې کتنه کې د بلخ ولایت مقام استازي د دغه بنسټونو له کارونو څخه د ستاینې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې ملي او نړیوال بنسټونه باید د خپلو پراختیایي پروژو ساحه تر لرو پرتو سیمو پورې هم وغځوي. زمستان در روی است ما از محصولات تجهیز خود خواهشام میکنیم که بسیار پروگرام های انکشافی خود پروگرام های خوب خود پروگرام های توزیع مواد یا پروگرام هایی که به منافع ملت افغانستان در نقاط سبل العبور بگیرن، جاهایی که میتونن مثلا مردم متضرر از اونجا بگیرن پروگرام های خود و اون انتقال بدن. در هر زمینه دولت باشن همکار و همکار خواهد بود. له بلې خوا د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس هم د مؤسسو له خوا د رغنیزو پروژو پر پراختیا د ټینګار ترڅنګ یې د یادو بنسټونو له کارونو څخه د ملاتړ ډاډ ورکړ. تاسو کوشش وکړئ داسې پروژې او داسې فعالیتونه په ولایت سطح د ولایت وکړئ، ځکه چې مهاجرین ډېر دي، مشکلات په سطح د ولایت ډېر دي، ژمی را روان دی، مشکلات ډېر دي. هغه لور سوه ته لږ توجه وکړئ، توازن په نظر کې ونیسئ، شفافیت په نظر کې ونیسئ. الله موږ پوره اطمینان درکوو، موږ په هر صورت کې سره همکاره یو. د غونډې په پای کې د ملي او نړیوالو بنسټونو استازو د خپلو فعالیتونو د هر اړخیزه راپورونو په وړاندې کولو سره په بلخ کې د پروژو او د خدمتونو د وړاندې کولو د پراختیا په برخه کې له خپلو ژمنو څخه ډاډ ورکړ. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست له لورې د دولتي او خصوصي ښوونځیو د څه باندې 1000 تنو زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې ازموینې سیالۍ په لاره واچول شوه. چارواکي وایي د دې سیالۍ له ترسره کېدو یې موخه د اسلامي امارت د حکومت له ښکاره او پټو اړخونو څخه د ځوانانو خبرتیا ده. په همدې حال کې د یادې سیالۍ ګډونوال د هېواد د ځوانانو لخوا د دغه کتاب په لوستلو باندې ټینګار کوي او دا د اسلامي امارت له حکومت سره د بلدتیا لپاره ګټور بولي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست لخوا د امارت پیژندنې ازموینې سیالۍ په نهر شاهي ولسوالۍ کې د خصوصي او دولتي ښوونځیو د څه باندې 1000 تنو زده کوونکو ترمنځ ترسره شوه. د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر وایي د دغو سیالیو له پیلولو یې موخه د اسلامي امارت له ښکاره او پټو اړخونو د نوي نسل خبرول دي. نن برنامه چې ده د امارت شناسی کتاب پیژندنې مبارکې امتحان ده چې امارت شناسی یعنی دا کتاب د دې خاطر توضیح شوی ده او امتحان اخیستل کیږي، ازموینه اخیستل کیږي. هدف یوازینی دا ده چې د متعلمین د دې نظام په مزایا او دا نظام وپېژني چې دا نظام څنګه نظام ده، څنګه راغلی ده، د دې ګټې څه شي دي، دا نظام له بل نظام سره مخکینی نظام څه توپیر لري، فرق څه شي ده، او د دې نظام که موږ دې کې شمولیت کوو یا دې کې ژوند کوو، د دې احکامو نه استفاده کوو، باید هر ګډونوال هر کس په دې وطن کې ژوند کوي هغه د دې نظام نه پوه سي چې دا نظام څونه اهمیت لري او څونه په قربانیو دا راغلی ده. له بلې خوا د یادې ولسوالۍ د خصوصي ښوونځیو مسؤلین په دې ازموینه کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ګډون یو مهم ګام ګڼي او ټینګار کوي چې په راتلونکو کې هم باید د یادو ښوونځیو زده کوونکو ته په دغه ډول سیالیو کې برخه ورکړل شي. این امتحان سبب از این میشه که آگاهی آفاقی از اینا بلند بره و نیز در آینده میتونه سبب خلط ارتباطات بین شاگردای مکاتب مختلف شود که بسیار یک کار خوبی است که نشان دهنده روابط هم بین شاگردای مکاتب و هم نشان دهنده معلومات درباره دولتی که تازه مثال در افغانستان حاکم شده و یک نوع حمایت و از اهداف دولت از اینا آگاه میشن. امیدوار از این هستیم، خواهش ما از اراکین مقاومت همی است که در آینده همچون برنامه‌های را بیشتر و بیشتر
اینا رو اندازی بکنن تا که سطح آگاهی دانش شاگردای ما بالا بره و آنچه را که دولت ما داره درباره دولت ما معلومات حاصل بکنن و همچنین اگر مسابقات درسی را بین مکاتب دولتی یا خصوصی بین خصوصی را اندازی بکنن این بهتر خواهد بود. په همدې حال کې د یادې سیالۍ ګډونوال د هیواد د ځوانانو لخوا د دغه کتاب په لوستلو باندې د ټینګار ترڅنګ د اسلامي امارت له بنسټ ایښودونکو سره د هیوادوالو بلدتیا یوه بیړنۍ اړتیا ګڼي. در واقع ما هیچ معلومات خاصی در این مورد نداشتم، نمیشناختم امارت کی است یا دولت چی رقم است. زمانی که کتاب خواندم شناختم بنیانگذار کی بود، چی رقم یک حکومت است، هدف از اینا چی است که آمدن در اینجا و چی کارهایی برای ما کردن. یک پروسه شفاف بود و یک امتحان بود که ما کوشش خود در امتحان میکنیم و در مورد امارت اسلامی که چیها در کشور ما کرد در اواخر که در افغانستان آمدن و چقدر بودجهشان بود و درباره تصرف‌هایشان که کردن ما فهمیدیم و ما راضی هستیم از این کتاب که برای ما دادن و ما کوشش خود تا درجه آخر میکنیم و در امتحان کامیاب شویم. ما از امارت اسلامی را میخوایم که امتحان بسیار برای شاگردای مکتب توضیح شوه و راندازی شوه که بسیار یک امتحان خوب است. تمه ده چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دغې سیالۍ پر ګټونکو ډالۍ لکه بایسکلونه، لپټاپ، کمپیوټرونه، موبایلونه او نور په پام کې نیول شوي سوغاتونه وویشل شي. د بلخ ملي راډیو ټلویزیون امریت د دغه ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون تر څارنې لاندې د 2 خالي بستونو لپاره له څه باندې 10 تنو څخه ازموینه واخیستله. تمه ده چې د یادو کسانو له ډلې څخه به 2 تنه په دغه ملي رسنۍ کې د خبریالۍ او پروډیوسرۍ په برخه کې وګمارل شي. د بلخ ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس مولوي نیک محمد حنفي د دې ازموینې د اهمیت او ترسره کیدو په اړه د بلخ ملي راډیو تلویزیون د سیالیو ازموینه د اسلامي امارت د ژمنو یو څرګنده بیلګه وبلله. از 30 نفر بالاتر هستند. شما هم مشاهده میکنید که یک طالب العلم اینجا هم وجود نداره. او کدام بستای البته ام 3 سال امارت اسلامی که حاکم شدن در اوایل کدام بستایی که از مقامات بالا حکمی آمدن ولیکن آلی برای ما هدایت از مقام ولایت او از بزرگای امارت اسلامی هستند که باید کدام بستای مسلکی باشند که از هر اداره باشند باید برقابت آزاد او باز امتحان گرفته شوند. په ورته وخت کې د بلخ ملي تلویزیون رئیس مولوي محمد محمدي دغه اقدام مثبت وارزوه او د ازموینې نمایندانو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه پروسه شفافه او عادلانه ده او هیڅ ډول درغلي پکې نشته. این امتحان از شفافیت کامل برخوردار است. یقین بدانید که یک نمره شما هم خیانت نمی شود، به حق شما خیانت نمی شود. از الله جل مجده توفیقات مزید را برای همگی شما خواهانیم. له بلې خوا د ازموینې نمایندانو د بهیر روڼتیا او دغه رقابتي پروګرام د تنظیمولو ستاینه وکړه او دا یې په ټولنه کې د ټولنیز عدالت او برابرۍ د تامین لپاره یو ارزښتناک او مثبت اقدام وباله. سوالات بسیار معیاری و بسیار مسلکی می باشد. دیگر در قسمت برگزاری هم کاملا نظم مراعات است و شفافیت هم وجود داره. ما تازه فارغ التحصیل شدیم و پشت به دنبال کار میگشتیم و همین خاطر ما تشکر میکنیم از امارت اسلامی که یک پروسه شفاف رقابتی را برگزار نمودن. شفافیت در اینجا ایجاد است و همچنان بدون هیچ کدام واسطه و شناختی در اینجا ما امتحان خود سپری میکنیم و انشالله بخیر که در کدام نتیجه قرار میگیریم. دیگه ما هر کس با مو لیاقت و استعداد خود امتحان سپری میکنه. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په پام کې لري چې د بلخ ولایت په یو شمېر سیمه ییزو ادارو کې رقابتي پروګرامونه په لاره واچوي چې تازه چهرې استخدام کړي. د مزار شریف ښار د 9مې ناحیې اړوند د کارتې نوشاد سړک چې نږدې 600 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. په یاده پروژه څه باندې 6 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه به ورکول کیږي. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د دغه سړک له جوړېدو څخه هرکلی کوي او دا اقدام د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري په موخه مهم بولي. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نوشاد کارتي سړک د کانکریټ کار د دغه سیمې د اوسیدونکو د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د څه باندې 500 مترو په اوږدوالۍ او د 8 مترو په سور لرلو سره پیل شوی چې مالی ارزښت یې له 6 میلیونه افغانیو څخه ډیر دی. نزدیک به 600 متر و بودجهش هم
بیشتر از 6 میلیون است و 8 متر عرض این سرک است و 50 عمق و عرض جویچه های از است. په ورته وخت کې د یادې سیمې اوسیدونکي د دغه سړک د جوړېدو له پیل څخه خوښ دي او د ساتنې په برخه کې ډاډ څرګند کړ. مردم ما بسیار زیاد خوش است. مدت 35 سال میشه که این سرک خامه بود، لای بود، دیگه بود. مردم بسیار در مشکلات بودند. الحمدلله مردم ما امروز با افتتاحیه بسیار خوش هستند. ما اطمینان میتیم که از این مواظبت میکنیم، به حساب موتورها را نمیمانیم که بلندتوناژ باشه. انشالله دروازه برش مار خط کردیم و در رابطه با صفایی و گپایی که به حساب تاویلی صفایی است در این هم مراقب هستیم. همه مردم در این گپ تشویق هستند و انشالله وظیفه خود اجرا خواهد کرد. له بل خوا د قراردادي شرکت مسؤل د دغه پروژې په معیاري ډول د تطبیق ډاډ ورکوي او وايي هڅه به وکړي چې دغه سړک چارې له ټاکلې مودې څخه مخکې بشپړې کړي. میاد قراردادشان 90 روز کاری است که ما انشالله به کمترین وقت قبل از تکمیل قرارداد به پای اکمال خاطر رسید. د یادونو وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په پام کې لري چې د روان کال تر پایه د مزار شریف ښار په بیلابیلو برخو کې 36 پراختیایي پروژې پلي کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.